دلته هغه عادي صاحب کښېنستی هغه چیرې دی؟ عادي صاحب یې پرون جواب کړي. ولې؟ جواب یې کړي. نو خطرت یې مزاحمت چې جوړ کړی و ما موسف په جواب یې پرون عادي صاحب جواب کړی. رئیس زما په خاطر باندې زما انډیوال عادي جواب کوي. و که ته داسې روان یې ما هم جوابوي. ښه ده لکه زما د مرګ اورېدلي دي. ستا سر خلاص ده لکه زما د مرګ اورېدلي دي زما انډیوال جوابوي. دلته ډاون د دې ګرځي او دی د انډیوال د ډاون انډیوال څنګه جواب وایي؟ ډاون د دې ګرځي د انډیوال څنګه جواب کوي؟ چیرې دی اساس رئیس؟ رئیس مو چیرې دی؟ رئیس په لاس راوړي. چا شي جواب وایي؟ اساس رئیس چیرې دی؟ اساس رئیس په کیسه کې لا رئیس صاحب څنګه ما راغلی وم مخنۍ خبر دی هغې څه دي ما رئیس صاحب ډېر ښه سړی دلته ګرلس په سټوډیو کې ناست خو رقیب نفس تنګ شوی د باندې ووځو د مرګ دی جوس مس وچښو. عبدالي صاحب نور مزاحمت مه کوه ته راځه دا ملګري له کاره مه باسه نو زه مجبور یم دا هم سې واخلم. ګوره ګل هلکه دروازه بندوه بل وخت میره پرېږده. رئیس صاحب اجازه رالی ته زما خبره ګوره دا پټان فلم ته ژباړې وه ژباړه مې و په دې کې د شرف خان غږ ماته راکړه یاره نه. عبدالي صاحب چې د چوک څخه مزدور راوړم دا پټان نه کوم دا غږ سر خلاص که نور مه راځه مزاحمت مه کوه یاره. نو ولې داسې درد لاړ شه اوس لاړ شه نفتونه اعصاب مه راخربوه ځه دروازه بندوه. دروازه بنده و بې اجازې رالی دی پرېږده بس. یاره دا څه سټرېس ناکه دونه خوښ دي. ګوره بیا زما وایسا ته ورته ګوره زما درد فلم نه دی شاروخ خان ده په هغه کې ما غږ ما کړی نو چې کرن دا چیرې ته زما ټلیفون ولې نه پورته کړې د سونیل سره چې بل وارې خبرې ونه کړې. خدای ته ګوره ولاړ شه بله بس ته ما به جوابوې بل یې جواب کړي ما به جوابوې په پښتو سمه ځم ورشه دروازه پسې بنده کړه ورشه پراخه دروازه پسې بنده راځه مه چې رانهسې بله ما به جوابوې ته ولاړې